ښځه په میراث کې حق ولري، د پلار په میراث کې حق ولري، د ورور په میراث کې حق ولري، د زوی په میراث کې حق ولري، د خاوند په میراث کې حق ولري او خپل حق خوندي کړي، خپل حق ترلاسه کړي، خپل حق تصاحب کړي. ښځه په نکاح کې خپل حق لري، خپل حقوق لري. که ښځه په بدي کې ورکړل کېږي نو دا د موږ فاسد او فرسوده رواجونه دي او جاهلانه رواجونه او رسومات عادات دي. دا اسلام نه ده. ښځه په بدي کې نه ورکړل کېږي، ښځه په مهر کې نه ورکړل کېږي. حتی عقد شغار په شریعت کې ناروا ده. په یو معمولي هیله باندې به د هغه تصحیح کېږي چې د هغې دپاره به بیا مستقل خپل مهر مقرریږي. کنې ښځه د ښځې په مقابل کې مهر نشي جوړېدلی، دې ته عقد شغار وایي. دا په نصوصو د احادیثو کې حرام او ناروا ښودل سوي ده. ښځه د ښځې په بدل کې نه ورکول کېږي. دا په دې بنیاد باندې چې ښځه مال نه ده. مهر خو مال باید مال وي او ښځه مال نه ده. ښځه د ازدواج اختیار لري، کوي که نه کوي. د بالغې جنکۍ اختیار هیڅ چا سره نسته له دې پرته. که دا خپله وکالت چاته ورنکي، پلار ته، ورور ته، زوی ته، یو بل مسلمان عزیز و خپل ته چاته اختیار وکالت ورنکي، هیڅوک د دې تکفل نشي کولی. که نکاح د دې په غیاب کې د دې په نارضایتي کې وتړي هم، هغه نکاح د دې تر اذن و اجازته پورې معلقه ده. که چیرته هغه مجاز نه کي او هغه نکاح تصحیح نه کي او تایید یې نه کي، هغه نکاح فضولي نکاح ده، عبث نکاح ده او بې فایدې نکاح ده، هغه لغوه ده. نو د نکاح حق له ښځې سره ده. دا که باکره یم له ښځې سره ده، که سیبه یم له ښځې سره ده. اوله جنکۍ چې په اول ځل باندې نکاح کېږي چې د دې خوښه نه وه، د دې رضا نه وه، څوک یې په نکاح نشي ورکولی، پلار یې نشي ورکولی، ورور یې نشي ورکولی، هېڅوک یې نشي ورکولی. که یې ورکړي هغه فضولي نکاح ده. ټول کتابونه د شریعت لیکي چې هغه نکاح فاسده ده، نکاح معلقه ده. که چیرته دا ښځه جایز نه کړي او تایید یې نه کړي نو دا نکاح له منځه ځي، دا لغوه کېږي، هېڅ مکلفیت نه پرې باندې لري. داسې د موږ په پښتو کې یا د موږ په رسوماتو عاداتو کې دا میړو ښه سوه او دا بدي پرې پورې کېږي، مرګونه پرې پورې کېږي. دا خپل د موږ جاهلانه رسومات دي. دا د اسلام احکام نه دي. په بدو کې ورکول یې همداسې. او که سیبه و یعنې کونډه ښځه یې د هغې هم هېڅ هغه د کور وال دا حقدار نه دي پرې باندې چې خو د دوی تور سروکې ده، نو خامخا به په همدغه کور کې ورکړه کېږي. حتی ځینې خلک یې کنکلو هلکانو ته په نکاح کوي او نامزد کوي تر څو له دې باندې چې را وګرځول سي، چې دا هم جاهلانه رسم ده، جاهلانه عادت ده، د اسلام سره هیڅ تعلق نشته او اسلام د دې هیڅ تایید نه کوي. بلکې په اسلامي نظام کې به د دغه جاهلانه رسوماتو او عاداتو مخنیوی کېږي، دا به له منځه وړل کېږي. صداق و مهر د ښځې خپل ذاتي حق ده، د دې ملکیت ده. که هغه 1 کروڑ غواړي، که هغه 1 میلیون غواړي، که هغه په ډالرو باندې نکاح مقرروي، که په سرو په سپینو باندې نکاح مقرروي، که په 10 روپو باندې نکاح مقرروي، 10 درهمو باندې نکاح مقرروي، هغه د هغې اختیار ده. پس له تقرري د نکاح چې هغه خپل مهر پلار ته ورکوي، خپل خاوند ته یې ورکوي، خپلې مور ته یې ورکوي، په خپله یې له ځان سره ساتي. دا په شریعت کې د دې حق ده. دا اسلام ده. دا لکه نن سبا چې د هغه تصاحب پلار کوي یا د هغه د کور مشران یې کوي، دا جاهلانه رسومات دي. دا په اسلام پورې نه دي تړلي. دا اسلام ته منسوبول جرم ده، ظلم ده او ناروا ده. اسلام دا نه وایي. نو دا د میراث حق، د ازدواج حق، د مهر حق، دا الله پاک شریعت کې هغه ته ورکړی ده، زنانه ته ورکړی ده.
د تعلیم حق لکه څرنګه چې په نارینه باندې فرض ده په زنانه باندې هم فرض ده. تعلیم به مستفتى به د استفتاء وړ مسله نه ده. مفتی کفایت الله رحمت الله علیه په کفایت المفتی کې لیکلي دي چې دا بیخي وړ د فتوا نه ده، دا خو بدیهي او اظهر من الشمس ته چې تعلیم لکه په نارینه باندې چې خدای پیژندل فرض دي په ښځه باندې فرض دی، د رسول پیژندل په نارینه باندې فرض دي په ښځه باندې فرض دي، په سړي باندې د حقوقو پیژندل د احکامو پیژندل فرض دي، د فقه حاصلول فرض دي، د حدیثو تعلیم کول فرض دي، په ښځه باندې فرض دي په اندازې د فرض کې. او کوم څه چې نارینه دپاره کمال ده هغه د ښځې دپاره هم کمال ده. کوم کې چې د نارینه حیثیت زیاتېږي کمال یې بلل کېږي، نارینه ته کمال ده، هغه شی زنانه ته هم کمال ده. د مثال په طور که نارینه ښه انجینر جوړېدای شي او ښه د برق مستري جوړېدای شي، په برق باندې ښه پوهېږي، نو تر هغې ښځې چې هغه په برق نه پوهېږي هغه ښځه کمالداره ده چې په برق باندې پوهېږي. هغه ښځه کمالداره ده چې په نورو علومو معاصرو علومو باندې د هغې سر خلاص شوی او هغه پې باندې پوهېږي. البته یو مقام د فرضیت و د مکلفیت ده او یو مقام د کمال ده. کوم څه چې نارینه ته فرض دي په نارینه فرض دي هغه په زنانه باندې هم فرض دي. دا یو رقم مکلف مخلوق ده. او څه چې د نارینه دپاره کمال ده هغه د زنانه دپاره هم کمال ده. او کوم څه چې بیا د نارینه دپاره حرام دي هغه نارینه ته هم حرام دي. فحاشي زنانه ته حرامه ده، نارینه ته هم حرامه ده. عریانی بې ستري زنانه ته حرامه ده، نارینه ته هم حرامه ده. البته د مقدار د سطر و د عورت به فرق د زنانه او د نارینه تر مابین، خو که نارینه بې عورتي کوي او بې ستري کوي د هغه دپاره هم حرامه ده. د هغه دپاره هم اختلاط له غیر محرمه سره، اختلاط له پردو سره، که نارینه ته زنانه ته حرام دي نارینه ته هم حرام ده. نو د نارینه او د زنانه په دې مابین کې په دې عرصه کې هیڅ فرق نشته. همدارنګه د کار حق ښځې ته حاصل ده. هغه تجارت کولی شي، هغه ملازمت کولی شي، هغه حتی قضا کولی شي، ما سوی الحدودو له قصاصه نور د قضا منصب ادا کولی شي، ترسره کولی شي، او دولتي کارونه کولی شي، رعایتي کارونه کولی شي، کسب و کار کولی شي، زراعت کولی شي، فصل کولی شي، تجارت کولی شي. دا ټول کارونه د زنانه دپاره هم دي. یو شی ده چې هغه د حیا او د حجاب رعایت. دا بلکل ځان ته مسله ده چې د حیا او د حجاب رعایت په نارینه هم فرض ده، په زنانه هم فرض ده. د زنانه دپاره زیات احتیاط پکار ده او د نارینه دپاره به همدومره احتیاط نه وي. په انداز د ستر عورت کې به د نارینه او د زنانه په مابین کې خامخا تفاوت وي. دا تفاوت چې ده دا یو طبیعي امر ده، دا د الله د خلقت و د الله د قدرت و د الله د سلطنت مظاهره ده. دا د مساوات غږ کول و د مساوات چغې وهل دا د فطرت خلاف غږ ده. مساوات قطعا نسي راتلی، نه په نارینهو کې راتلی سي نه په زنانهو کې راتلی سي. او د نارینهو د زنانهو تر مابین خو مجال و محال خبره ده، مجال یې نسته چې د هغو تر مابین مساوات راسي. د هغو په خلقت کې الله فرق پیدا کړی، په اعضاو کې الله فرق پیدا کړی، په قوت و وجود کې الله فرق پیدا کړی، په صوت و په لهجه کې الله فرق پیدا کړی، په قیافه کې الله فرق پیدا کړی. دا ټول تفاوتونه دي. دا تفاوتونه دلیل د قدرت دی الله دی. الله د خپل قدرت په تقاضا باندې دا د الله د قدرت مظاهره ده چې الله پاک هیڅ دوه شیه په یو شی په یو رنګ په یو شکل باندې نه دي پیدا کړي. څومره انسانان په مخکې دنیا کې موجود دي،
له آدم علیه السلام تر دور سور چې څومره تېرېږي یو انسان د بل انسان په شکل باندې نه ده. دا د تفاوت مظاهره ده. نارینه د ښځینه په انداز په رقم باندې نه ده. دا د قدرت هغه د مظاهره ده، د الله د قدرت ظهور ده. یو صنعتکار که چېرته یو لوښی، یو پیاله، یو بدنۍ، یو جیک جوړوي، نو هغه یوه ډایي جوړوي د هغه دپاره، بیا چې هغه که په زرهاو، په لکهاو، په کروړاو هغه مال راباسي، هغه به په یو شکل باندې په هغه رقم باندې. دا د عجز علامه ده، دا د کمزوري علامه ده. ولې هغه انسان د دې وس نه لري چې د هرې پیالې دپاره علیحده ډایي جوړه کړي، د هر جیک دپاره، د هر ګلاس دپاره علیحده ډایي ولري. دا د انسان له بس او له قدرته چوتلې خبره ده. دا فقط د الله تبارک وتعالی قدرت ده چې په دنیا کې ټول مخلوق متفاوت پیدا کړی ده. دا تفاوت په انسانانو کې، تفاوت په مخلوقاتو کې، دا د خدای تعالی د قدرت مظاهره ده، د قدرت اثار دي. نو همدارنګه د انسان، نارینه انسان او د زنانه انسان چې کوم جاهل انسانان د مساوات چغې وهي، دا بالکل بدیهیاتو چې منکر دي، په دو کې بالکل شعور قدر لا نسته. دا فرق نسی کولای د اعتدال او د مساوات. یو اعتدال ده، دا فرض ده، حق ده، لازم ده، ضروری ده او امر مستحسن ده. او یو مساوات ده، مساوات غیر ممکن ده، غیر واقعي ده، وجودی نسی راتلی. او خلک چغې وهي چې موږ مساوات غواړو، د نارینه او د ښځې تر مابین مساوات غواړو. نو د نارینه او د ښځې ترمنځ په مساوات سره ګراسي. که یو خاوند بیبي خپله په خپل مابین کې 10 اولاده زیږوي، 10 اولاده یې راځي، نو داسې کیدای شي چې 15 اولادونه یې نارینه له خپلې ګېډې وباسي او 15 اولادونه به یې زنانه باسي. داسې کیدای شي چې 15 ته به نارینه پوی ورکوي، شیدې ورکوي، او 15 ته به یې هغه زنانه مور شیدې ورکوي. دا تفاوت به څرنګه ختم شي؟ دا تفاوت ممکن نه ده، دا شعوري نه ده، دا معقول نه ده، دا د انسانیت تقاضا نه ده، دا د علم تقاضا نه ده. دا د دې جهالو چې خواهشاتو، شهواتو پسې اخیستي د هغو تقاضا او شعارونه دي چې موږ مساوات غواړو. هو یو اعتدال ده. اعتدال فرضي عمل ده، لازمي عمل ده. اعتدال هر چاته خپل حق رسول، خپل حق ورکول، دې ته اعتدال وایي. مثلا یو انسان د هغه قد و قامت 10 فوټه ده، یو انسان د هغه قامت 2 فوټه ده. نو اوس یو څوک د هغه تقسیم کوي، جامې ویشي او مقصد په خلقو کې د تعاون کوي، مدد کوي، جامې ورکوي. نو د 10 فوټو والو د 2 فوټو وال ته به مساوي جامه نه ورکوي، رخت به نه ورته پرې کوي. د 10 فوټو وال ته به د 10 فوټو د خوندیتوب، د جامې د جوړېدلو په اندازه باندې جامه ورته کټ کوي، ورکوي. او د 2 فوټو قد آدم انسان ته به هغه د 2 فوټو د پټېدلو د ورکولو. یا یو کس ته هغه په 10 مړیو باندې، نانونو باندې مړیږي. یو کس ته په یوه نان باندې ښه کفایت کیږي، هغه 2 نان نشي خوړلی. لکه یو څوک صدقه کوي، یو څوک تعادل کوي، یو څوک تقسیم کوي، ویش کوي. د 10 وال ته به 10 مړۍ ورکوي، او د 1 مړۍ وال په 1 مړۍ باندې کفایت کوي، هغه ته به 1 مړۍ ورکوي. دې ته مساوات نه ویل کیږي، دې ته اعتدال ویل کیږي. دا اعتدال لازمي ده. د نر حق به محفوظیږي، د زنانه حق به محفوظیږي، دې ته اعتدال وایي. د ښځې د حق رعایت به هم کیږي، د نارینه د حق رعایت به هم کیږي، دې ته اعتدال وایي. او دا نه چې نارینه او ښځه یو شی دي، دواړه به ګرځي او چکرونه به وهي. نارینه په سفرو باندې تلای شي، زنانه به هم په سفرو ځي. نارینه چېرته په هوټلو کې شپې کولی شي، زنانه هم د بیا ځي په هوټلو کې شپې کولی شي. ولې؟ خو مساوات غواړو. نو دا مساوات خالي د هوټل په شپه باندې نه متحقق کیږي، نه جوړیږي. دا مساوات خو به بیا نه دې خوا ته هم راځي چې اولادونه به هم په مساوي طور باندې سره زیږوي، دا نارینه او زنانه. د دې تفاوت به څوک ورکړي؟ دغه د شکل تفاوت به څوک ورکړي؟ د اعضاو تفاوت به څوک، مساوات به څوک راولي؟ دا غیر معقول شیان دي. نو بناءً په اسلام کې د ښځې په باره کې نن ډېرې
چرچې کېږي، ډېرې تبلیغات کېږي، ډېرې خبرې کېږي. موږ وروڼه باید دې ته متوجه سي چې د شرعي نصوصو په بنیاد باندې دغه حقوق تشریح کړي، شریعت مطالعې ورته وکړي، دغه لیکنې اخبارات مجلې پرېږدي، شریعت ته مراجعه وکړي، په شریعت په نصوصو کې وګوري، د هغه له مخې فیصلې وکړي، مصاحبې وکړي، مرکې وکړي، ذهنونه تنویر کړي. دا د ښځې د حقوقو په باره کې ما نن تر دغه حده پورې بیان وکړو. یو بله موضوع مې په ذهن کې ډېره تیزه راګرځي چې هغه ازادي د بیان ده. د ازادي د بیان په باره کې بیا زه یو بله هغې کې موقع باندې انشاءالله خبرې کوم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.